د تورخم دروازې د خلاصون په اړه تازه او نوی خبر. سرچینې: د تورخم لاره نن د سوداګرۍ پر مخ پرانیستل کیږي. د راپورونو له مخې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې د هلو ځلو په پایله کې ټاکل شوې ده چې د تورخم دروازه نن سه شنبې خلاصه شي. شاوخوا 11 ورځې مخکې د تورخم دروازه لومړی د پاکستان له لوري هغه مهال وتړل شوه چې له افغان سوداګریزو موټرو د ویزو او پاسپورټ غوښتنه وکړه. په تورخم کې د افغانستان کمیسار ملا عبدالجبار حکمت وایي 11 ورځې مخکې د شپې په 10 بجو د پاکستان لخوا یوه اړخیزه پریکړه وشوه چې افغان سوداګر به په ویزا او پاسپورټ به پاکستان ته ځي. د زیاتوي چې دا موضوع یې له ترانسپورتونو او سوداګرو سره شریکه کړه، خو دا پریکړه رد کړه او ویل چې له 80 کلونو راهیسې د سوداګري له ویزې او پاسپورټ پرته کیږي. دی وایي موږ له پاکستاني لوري سره ناستې وکړې، هغوی ته مو وویل چې په خپل سر مو دا کار کړی، له موږ سره دې خبره نه ده شریکه کړې. د شپې په 10 بجو مو وویل او دروازه مو وتړله. د هغه په وینا د پاکستان تر یو اړخیزې پریکړې وروسته دوی هم له پاکستانیو سوداګریزو موټرو د ویزو او پاسپورټ غوښتنه وکړه او د نه لرلو په صورت کې د هغوی پر مخ یې هم لره بنده کړه. پاکستانی خبریال طاهر خان خبر ورکړی چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې او ترانسپورتونو استازو پرون دوشنبې په ورځ په کابل کې د پاکستان د سفارت د سوداګرۍ د برخې له مسؤلینو سره لیدلي دي. هغه د خپلو سرچینو په حواله پر ایکس شبکې لیکلي چې دغه راز په پېښور کې د دې خوا د سوداګرو استازو د افغانستان قونسلګرۍ له استازو سره لیدلي او تمه ده نن چې د دروازې په تړلو مهمه پریکړه وشي. طاهر خان ویلي د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو تن چارواکي ضیاء الحق سرحدي پرون په پېښور کې د افغانستان قونسل جنرال حافظ محب الله سره لیدلي دي. د نوموړي د معلوماتو له مخې په دې لیدنه کې غوښتنه شوې چې سوداګرو او ډریورانو ته باید 3 میاشتې ویزا ورکول شي. د تازه پریکړې له مخې د 2024 کال د مارچ د میاشتې تر 31 نیټې پورې سوداګرو ته د ویزو په برخه کې اسانتیاوې ورکول کیږي او بیا به له هغې وروسته بله پریکړه کیږي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو، که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.